خبر د کورونو تلاشي لپاره د طالبانو تیر حکومت خزینه پولیس بیرته دند ته ورغوښتي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په السلام علیکم. د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکینی پولیس بیرته دند ته ورغوښتي ترڅو په کورونو تلاشي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم له یو ولایتونو چې شاوخوا 15 خزینه پولیس بیرته امنیتي قوماندانۍ ورغوښتل شوي او د مګري په کار بوخت دي. طالبان داسې وخت خزینه پولیس بیرته دند ته د ورغوښتي چې دوی په خپل د تیر نظام پر مهال د حکومتي چارواکو لوري په دې تورندل چې خزینه پولیس هدف ګرځوي او له منځه وړي. دا خزینه داسې وخت بیرته د پولیسو دند ته مخ ته وړي چې په ټول هیواد کې طالبانو بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکوونکي د ځوانېدو محدودیتونو په خاطر کورونو کې کېنول شوي دي. لښکرګاه خزینه پولیسو مشر طلا ګلۍ د اسټیشن پریس خبري اژانس ته ویلي چې طالب چارواکي تر دې غوښتي چې په حجاب کې خپل دند ته لاړ شي. نوموړي ویلي موږ ته یې ویلي چې خپل عزت وساتئ لکه زموږ عزت مو چې ساتلی وي. خپل حجاب وکړئ یعنې په حجاب کې ځئ او راځئ. طلا ګلۍ شاوخوا د 15 خزینه پولیسو مشره په غاړه لري چې 2 میاشتې مخکې د طالبانو د امنیتي قوماندانۍ په غوښتنه دنده ورسپارل شوې ده. دوی پخواني د پولیسو پر رسمي یونیفورم کې دنده ته تللي، خو د طالبانو چارواکي یوازې اوږدې او سر تر پایه پټو جامو کې کار اجازه ورکړې ده. دغه غوښتنې خزینه پولیسو داسې وخت دنده ته زړه ښه چې همکاران یې پخواني په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوي ویډیو. که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.